د کابل شیرپور هغه سیمه چې ډېر کله ورته د غصب شوو ځمکو نوم هم ورکول کیږي. په دې سیمه کې د سړک د جوړېدو لپاره ډېری ودانۍ په ړنګېدو دي. د کابل ښاروالۍ د پلان له مخې ډېر ژر به په شیرپور کې یو بل سړک د جوړېدو چارې پیل شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي اوس مهال په یاده سیمه کې د موانع د لرې کولو چارې پیل دي او یاد سړک 600 متره دی چې د ژمي له رارسېدو به یې وړاندې چارې بشپړې کړي. طوری که همشهری از مادر جان هستن الحمدلله سرک شیرپور کار ساختش به زودی آغاز میشه. فعلا مرحله برداشتن موانع هسته. این سرک در بیش از 600 متر طول داره و در این حال 20 متر عرضش هسته و این سرک مشخصا از خود چاره شیرپور بالاتر آغاز میشه و در ساحه خود چاره شهید شهر نو ختم میشه. د کابل ښاروالۍ زیاتوي په یاد سیمه کې 41 جایدادونه په خپل سر جوړ شوي وو. مسله د غصب کمیسیون ته وړاندې شوې او هر څوک چې خپل حق ثابت کړي د کابل ښاروالۍ له لوري به ورته اجراات وشي. و در حدود 41 جایدادی که در اوجا به شکل خودسر بوده و فعلا موضوعش در کمیسیون غصب تحت بررسی هسته. اونا به عنوان مانع شناخته شده و برداشته شده و بعد از اینکه فیصله مشخصی از طرف کمیسیون غصب میآید و اگر کسی تانست حق خود را ثابت کنه ښاروالۍ کابل مطابق قانون استملاک انشالله برشان اجراات خواهد کرد. اما برای فعلا کار ساخت سرک به زودی آغاز میشه. بلخوا د کابل د شیرپور سیمې اوسیدونکي وایي د یاد سړک په جوړېدو سره به د شیرپور په سیمه کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي ترڅنګ د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. نسبت به جور کردن سرک معمولا خوش هستیم به خاطر که یک نوآوری هستن. سرک جور میشن، ازدحام کم میشن، تصادف کم میشن، تصادف چی هست ترافیکی هستن و کم میشن دیگه. نسبت به او خوب هستن. اقدام خوب است و میشه کام بسیار کلان شود و دکانهای کلان، شفاخانهای کلان یعنی جور میشه. بسیار خوشحال است. شیرپور د کابل یو له مهمو سیمو څخه ده چې وړاندې په یاد سیمه کې د موټرو د تګ راتګ ګڼه ګوڼه زیاته وه او ډیری وختونه به ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې.